الذي بیان دل چې یو سړي د حج او د عمره احرام تړلې او پلار کې د مرض یا د دشمن رکاوټ جوړ شو د حج نه پریږي نو سبق کوي نو تاسو ته ویلو چې دیبا ذبح هدیو لګي ګډوا بال ته ذبح شي او ځان بکلاو کی او چې کله د حلال شو نو کچره عمره احرامه کلاو کړه نو په دو عمره واجب ده او کده حج نو یو حج عمره د پی او کچره د حج قارنو نو بیا به دو عمره یو حج کوي و اذا بعث المحصر هديا دغه زنه کنه کله چې ولېږي هغه بن کړي شوی د حج او د عمره نه هدیا و وعدهم او وعدو کی د اسرائیل بهوه چې ذبح کی دغه هدیه او زناور لرفی یوم بعینه په یو خاص معین او معلوم رس کې ثم زال الاحصار او بیا لری شو بنواله دې کې دې بن شوه او چاله وی چې ما نګټ ذبح کا اگر روان کو یا ټلیفون چالو کو چیر فلانه رزبانه دیتوار پرزبانه لکه سبانه رزبانه ما نګټ ذبح کی د خبرو کو دې کې دا بنواله دشمن لارې نه لری شو نو دې بوس سکے بیماری ختم شو اوس دې په حج کولو قادر شو ولته غلم ویلي چې ما نه بسکے ما نه زناور ذبح کې فإن قدر على ادراك الهدي کچره دې قادر په مندلو دغه هدیه یعنی هغه د قربانی زناور راګیرول شو والحج او په حج باندې نو لم يجوز له التحلل جائز ندی د تزان حلالول دې حرام نه ولازمه المضي او لازم دی په د باندې تلل لار دي وان قدر على ادراك الهدي او کچره دې قادر چې غساروي د قربانی خرامندې شي دون الحج او حج نشي را مونده نو تحللا دې ځان کولاو کی بیا اسیم کده اډو زناور د قربانی رو مونږ نه چې حج نشي مونږ نه سبو کی وان قدر على ادراك الحج او کچره دې قادر پراګیرولو د حج ای ورځ پاتې چې حج کول شي دون الحدی خو غساروي د قربانی راګیرولو شي چې سو ورسې هغه بذبح کړي نو جاز له التحلل د تبيام ځان حلالول جائز دي استحبابا مستحب دي او کچره دې داسې ونکینو لړ دي شي او زیات نه زیات د یو ګډ ذبح کولو د باندې راغی نو دې لرشي او حج دیو کی ومن احسر بمکه تاسو چې بن کړي شو په مکه مکرمه کې په مکه کې داسې حالات جوړ شول چې د حج نشي کوله العیاذ بالله دشمن رکاوټ شو ګور دا خبره ډېر لوی د فکر لا ټول زنانو نارینه وتا ار وخت دې خبرې کې سوال له توجه پکاره چې کافر او نور تکلیفونه امت سره صحیح چې زموږ مقامات مبارکم په لوی خطر کې ور مدینی منوره حرم سره سور اندازه کې دا پراته دي مکی مکرمه سره طائف کې پراته دي انګريزان ناغي ارو حرمین شریفین زموږ پس کې دا په خطر کې بیت المقدس پاتې وي قبضه کو دروانو لړول کوشش کوي نو دا خبر ډېر فکر کې ساتي دا د امت مسلمه د پاره یو ډېر لوی درد دی ځکه هغه زموږ مقامات مبارکه او حرم د مدینه او حرم د مکی سره نږدې نو العیاذ بالله کدا سي کاروشي جو ومنو سره به مکه مکرمه کې بن کړی شو مکه کې سو حج لنه پری دشمن یا بیمار شو داسي بیمار شو چې په اس طریقې حج نشي کوله وهو ممنوع من الوقوف او دې منع کړی شو دو درې دون په عرفات کې او طواف او د طواف کولو نو کان محصرا دیو محصر حسابي نو دغه پارم دغه مخکنه حکم نه چې کوم دلتیر شو وان قدر على ادراك احدهما او کده قادر په مندو د یو د دې دواړو فليس بمحصر نو دا محصر نه میدان عرفات کې درې دې شو او د طواف وسینو یا طواف کول شو میدان عرفات نه پرې خو نو دې محصر نه حسابي بیا داغه لپاره په محصر احکامات نه وصلی الله